مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ تبلیغاتو تر تاثیر لاندې نه راځي. امارت زمونږ او ستاسو ګډ کور ده. د عافیې غېږه خلاصه د امارت اسلامي خپل دښمنان معاف کړل. هغه څوک چې 20 کاله زهرجن تبلیغات په امارت پسې کړي دي د دې ملت په غازیانو په اتلانو پسې کړي حتی هغه یې وبخل. نو د عافیې د فرمان له مخې ټول هغه مجرمان هغه خلک چې له امریکانو سره کار کوي ترجمانانو طالبانو رسمي اعلامیې خپرې کړې چې موږ له دغه ترجمانانو یا له هغه چا سره چې له امریکانو سره کار کړی کومه ستونزه او کوم مشکل نه لرو. مشکل له هغه چا سره ده چې اوس هم د کابل د ادارې په غېږه کې پراته دي او د اسلامي امارت په وړاندې سلا راجګه کړې. د هغوی دپاره اوس هم موقع ده. د اسلامي امارت غېږه ورته خلاصه ده. د دعوت ارشاد له کمیسیون سره د رابطو کې لمبرونه مونږ بار بار شیر کړي بیا یې درته شیر کوو. دغه لمبرونو ته زنګ وهئ ځان په حقایقو باندې پوه کړئ تر خپل کوره پورې سالم او ژوندي ځانونه ورسوئ. بچي به لرئ کور به لرئ خور به لرئ زندگی به لرئ مور به لرئ پلار به لرئ ورونه به لرئ اقارب او دوستان به لرئ. په دې 20 کالو کې به تر هر چا زیات عسکره تا ته معلومات شوی چې په دې نظام کې څومره خیانت څومره ظلم او څومره وحشت روان ده. تر ټولو ښه معلومات به تا ته شوي عسکره چې څومره لوی تاوان تا پرې کړی ده. نو تا ته احترامانه هیله مو تا نه دا ده چې راشه له خپل ورونو سره یو ځای شه د اسلامي امارت د عفو له فرمان نه ځان او خپل کورنۍ ته ګټه ورسوه. ته په سنګر کې ناست تا ته وچه ډوډۍ نه رسیږي تا ته د خره غوښه درکوي دوی په ارګ او په وزارتونو کې 18 رقمه غوښه خوري 18 رقمه. بیا چې دا ډنډوره پسې ډیره مشهوره سوله مونږ دا خلک رسوا کړل بیا یې ویل چې نه دا 18 رقمه غوښه داسې ده چې ده کې د پسه لم ده ده کې د پسه سترګې دي ده کې د پسه غوږونه دي ده کې د پسه لکۍ ده ده کې د پسه پوستکی ده پښې دي نوکانې دي کلمې دي لری ده زړه یې ده پړپوسې ده شارګونه یې دي ښکرې دي ژبه یې ده غاښونه. نو دا چې جمع کې طبعا 18 رقمه نه هم ډېرېږي دا داسې حرامیان دي. ښځه هغه خو د بلا ورپسې 50 میلیون افغانۍ د تنه په چکې باندې ورکوي دا د میاشتې مصارف دي. زوی مړ نسته په دې چکه کې لامبئ ملاقونه پکې وهئ مستي پکې کوئ بیا چې پسې راتېر څه 20 میلیون افغانۍ په کرتو لګولي دي ښه په دې کرتو تاسو کار کوئ توشلې پې کوئ دا څه رقم کرت دي دا خېټې دي که دا ښه سبزي تنه د 10 میلیون افغانۍ تنه مولۍ اخیستې دي. دغه د نظام غلا ده کرپشن ده چور ده د ورځې په میلیونونو ډالر له افغانستان نه د باندې وځي. تنه د رولاګۍ تور بکس هغه کې تلاشي کې نو مطلب مې تور بکس نه هغه بغل کې ده که دا تلاشي که په دې کې مروره ګوله کم از کم یو 50,000 ډالر خو پراته وي. د دوی تشریفات چې وګورئ د دوی قالینې سرې قالینې چې له یو ولایت بل ولایت ته ځي نور دنیا کې خو عزت نه ده پاتې رسوا تباه او شرمنده سول. دغه عزت بیا ځان ته ورکوي بیا ټول په یوه تیاره کې لاړ سي فرض که غزني ته لوګر ته ننګرهار ته بیا چې شټاسره یې جګ سي از تمام حاضرین مجلس جناب صالح صاحب جناب فلانی صاحب جناب فلانی صاحب یو له بل نه مننې کوي. بیا صالح د CIA جاسوس چې جګ سي هغه نو بیا ډېره ښه پښتو درته ووایي زه نن کې پکتیا ته راغلی یم چې زه پوه سلم چې دا نظام سقوط نه کوي بلکل سقوط نه کوي. ورسه د پکتیا حال دی وګوره هغه والي یې په ریړۍ ولاړ د شلغم خرڅوي شلغم ورسره مینې داسې کڅرې ولایت یې خلاص کړه. دوستم به مخکې طالبانو ته اخطارونه ورکول که ما طالبه گم میکنیم ما اوس وای ما میرم خود سر طالبا شهید میکنم دومره فرق راغلی ده.
نو دا وخت چې په تاسو بیا راشي چې طالب د ارګ دروازې تر ته ولاړي له پیکاو له راکټ او له لانچر سره غومبر درته وهي او بیا تا د تسلیمي لاسونه چې کړي دا خو به بیا ډېره ناوخته وي. بهتره خبره دغه د ټامیانو چې مغلا وکړم باسمه د افغانستان بانکونه د افغانستان سرمایه ګمرکات هر څه مغلا کړل، حتی د عسکرو تنخواه چې هغه د میاشتې د کال 5 میلیارده ډالر تاسو درکوي هغه خیالي عسکر. ښه که ته 3.5 لکه اردو لري، 1 لک کمانډو لري، 2 لکه پولیس لري، تقریبا دا ټول چې را حساب کې 10 لکه شو. د هر ولایت په سر 50,000 نفري باید ته ولري، عسکر باید ته ولري. نو ته خو د طالب په وړاندې داسې مات شولې د تا هغه عسکر څه شول؟ که چېرته په لوګر کې 50,000 عسکر چې د کابل په ګاونډ کې ده، نو بیا دا ولسوالۍ ولې سقوط شولې؟ سلا نه لري، پیسې نه لري، ټانګونه نه لري، تیل نه لري، هوایي ځواک نه لري، پیلوټان څه شي کمای ده. راسه کېنه محاسبې ته ولې 5 کسه طالبان در پسې راغله په منډه یې کړله. ښه میدان وردګ ته که لاړ شو، میدان وردګ کې د څو ولسوالۍ په لاس کې دي، خو تنات دشتي توپ کې درنه 15,000 میله سپکه او درنه وسله ونیوله. په خدای هغه موټر چې داسې په دې ویډیو کې ګورې حق حیران بسې چې طالبه دا څه نادرې دي وکړلې. هغه نه پسې راتېر شه په دا څنګ کې په دا ګاونډ کې د لغمان، پروان، ارغندي ده د کابل په خوله کې د عسکر د چیرې دي؟ ښه حتی د عسکرو په نوم باندې د غلا وکړله. زه 1 لک عسکر یې ونیسه، 1 لک اردو، دې نه زیاته نشته ورونه، خیالي اردو وه ده. دغه د 1 لک اردو دا د 3.5 لکه خو د اردو تنخواه د میاشتې وهله، همداسې د 2 لکو پولیسو تنخواه وهله. په ښاروالۍ کې ټول بس د افغانستان د ښاروالۍ که 10,000 او تا 1 لک حساب کړي دا تنخواه دې وهله. څه کوئ تاسو؟ آخر تاسو خو د دې نظام مشران وئ، تاسو خپله باعث د دې وګرځېدلی چې نظام مو نسکور که سقوط مه که. دومره چې لامل د نظام د سقوط تاسو ګرځېدلی، طالب نه ده ګرځېدلی. بیا طالب تخریبکار، طالب روره سړک، د افغانستان ټول سړکونه چې راواخلې ورانې کې په بل مخې کې دومره تاوان نه ده لکه د تا د 1 میاشتې د ګمرکاتو پیسې چې ته وهې غلا کوې، د عسکرو تنخواه غلا کوې. راشئ سالم انتقاد، سالم نیوکه، مهرباني وکئ. طالب ډېر خیانت دې ملک سره کړی که تا کړی ده؟ طالب خو یو 5 پلچکه د امریکانو ټانګونه پکې الوزولي دي. هلته طالب پل ورانوي، هلته د اناردرې ولسوالۍ ده، که خبریال سره کېنې، که سیاسي سره کېنې، که مولا سره کېنې، که مفتي سره کېنې. طالبانو د اناردرې ولسوالۍ او سړی د اناردرې ولسوالۍ به داسې 5 ولسوالۍ به په اناردره کې طالبان نور ورته جوړ کړي. دغه غلا شوي پیسې د کابل بانک او د افغانستان د ملي بانک پیسې چې اوس یو لبنانی غل ورته راغلی د هغه یې غلا کوي، وړي یې درګرده. دغه رولاګۍ یهودانه چې راغلي د افغانستان سرمایه